अस्सलाम वालेकुम ستړي مشي هر کله څنګه ملګرو ټیک ټاک هټ فټ جوړ تکړه خوشاله غړندې پر لندې چورلندې وای کنه ولی باندې تاسو دې ټیم کې आवाज اورئ د ریډیو دلبر 400 او 200 ول کوټه باندې کې ملګری خان افضل کوچکوال د ریډیو دلبر د سټوډیو نه بالکل نه خپل غساس وګون ته زما आवाज در رسي صابر رورو کوم چې څنګه ټیکنیک مرستيال دي څنګه ملګرو هفته هم ډیره زبردست دي رشي دي ټیم کې چا په کورونو کې ودونه قادیانی کویزنی وی یا سرګدی ورګدی وی نور خوشالیان هغوی کوي نو هغه ټول مینوال ته چې مبارک هم شه پروګرام کې نن صرف زه خان افضل کوچکوال او د نور کله په شان دي ما سره یې خانې کاکا ولک شان دي لیټ راځي خو ډېر په افسوس سره ویم چې نن زما خوږ ملګری حیات ګل تعالی شاه ما سره نشته دی څه د خپل ذاتي مصروفیاتو په وجه باندې ملګرو ما سره حیات ګل تعالی شاه نن نشته دی نو هغه زه ډېر زیات مس کوم په پینل باندې ملګرو پروګرام کې به تاسو راوړو د خوند رنګ خوږې خبرې او موږ سره وایي خانې کاکا نو خانې کاکا دا چې کوم دی حاضر شو فاینل باندې نو هغه تاسو ته وایي ستړي مشي او هرکلي د خانې کاکا د خولې نه به ډېره زیاته مزه وکړي یا بچه سلام علیکم ستړي مشي هرکلي درته ویم حیات ګل مشي نن خو ویم ډېر زیات مس کومه نو خانې کاکا چېرته حیات ګل تعالی شاه پروګرام اوري نو زه به غواړم چې ما سره نن هغه بالکل انیر په کال باندې راشي او ما سره په ټلیفون باندې خبرې وکړي نو دا به ډېره د خوند خبرې او که نه بچې وې زاړه یادونه به هم تازه شي چې دا ما سره نن انیر راشي ملګرو په پروګرام کې به تاسو کالونه زه انیر اخلم خو صرف لږ ساعت دپاره په هغې باندې به زه تاسو ته یو ټاپک در کوم انشاءالله په هغې باندې به خبرې کوو خبرې به ملګرو داسې کوو کوم کسان چې ټلیفون نه کوي نو هغوی سره زما درخواست دی چې کوم کس ټلیفون کوي نو هغه د اخلاقو د دایرې کې دننه خبرې هیڅ چېرته به همداسې نه وي چې هغه ستاسو خبرې د چا په دماغو باندې لږ شان دي بدې ولګي او نه غواړم چې خپل ملګري زما نه خفه شي ملګرو زو یو غانې طرف ته او واپس به بیا راځو پروګرام ته د ټاپک په حواله سره چې په ټاپک به تاسو سوي وي او خاني کاکا نه به مو چې څوک ملګرو ته پوښتنه کوي نو کولی شي د ټلیفون نمبر درته زویم 091 چې 515093 باندې السلام علیکم یو ځلې بیا هرکلی ملګرو څنګه ټیک ټاک هټ فټ جوړ تکړه خوشاله غړندې برلندي خان افضل کوچکوال درته وایي ستړي مشي هرکلی د ریډیو دلبر د سټوډیو نه بالکل نیغ په نیغه باندې کم کسان چې موږ سره راځي انیر په ټلیفون نمبر باندې نو 091 چې 515093 باندې ملګرو تاسو موږ سره راتلی شي ټلیفون کولی شي بالکل انیر یا بچې موږ ته پکې لږ سات کوه که نه په خپله میک ته لاندې وتې یو غړه جګړه ده موږ ته یې پرېږده یاره خانې کاکا نن سبا هر یو څیز نه برکت وتی دی الوتی دی نه د روپو برکت شته نه د دانو برکت شته دا څه وجه ده خانې کاکا یاره بچې څه به درته ویمه پرون پټي کې په پوله باندې ناست یم او د کوز کلي تلاوت شانه دی په سلګو رالی او ژړلې راته ولې خانې کاکا هغه څه ناجوړه و یا بیمار چې تا ته ژړل کښېنه سرکوزیه ته خو له خبرې ته غوږ کېده که نه تلاوت شانه مې تپوس وکړو چې لکه دا ولې دومره خفه او پریشانه نو تلاوت شاه راته ویل بابا زموږ دغه لورې رشته دارو قدرت الله نوم یې دی ویل ته به یې پېژنې نو ما ورته ویل چې زه خو زه پېژنم
په تېر اتوار ویل د زوی واده او زموږ د کاکي جان مور موټر راوغوښتل او سره د کچ او د بچه بازار ته لاړ او سود سودا دپاره لاړه. ښه نو بابا بیا یې څه چل وکړو؟ یاره بچیه څه به درته ویمه خو څاروي م تاوېدل لا تاوېدل او زما هم د لوږې د لاسه نظر نه لګېدو او بوس غوږونه ناست یم کور کې ما چې اوس به د کاکي جان مور راشي اوس به د کاکي جان مور راشي. ښه خانې کاکا نو بیا بچې دقه دی چې ګړپ شو د موټر دا ګیټ نه دی یو ګړپ وکړو بس د کاکي جان مور ترې راکوش وه څه سینډل یو څه پیزار دی یو څه بل څه سود څه دای کړې وه. ویل ما ترې تپوس وکړو چې دا د څو روپو دی ویل تپوس مې راته ویې چې دا خو د پوره 15,000 روپو دي. نو بابا دومره ډېر سودا د 15,000 روپو د پردي واده له یاره بچیا څه به دې سر خوږومه اوس دې خبرې ته سوچ وکړه چې موږ د پردي واده کې دومره خرچې وکړو فضول خرچې نه کوو نو څه به پکې برکت راشي او څه به پکې دا خرڅ زموږ د خپله لاسه کار دی بچیا. یاره خانې کاکا خبره دی بالکل په ګل باندې بدله مطلب دا دی چې د هر یو څیز چې کوم دی هغه زموږ د لاسه دی او که موږ په یو څیز کې برکت د پردي واده کې موږ خو په اکثر کپړې وکړو د لورې د لون خوړه پورې خیراتونه پکې خورو موږ ته خو چا ونه وي چې د کپړو کې پاسئ. یا بچې همدغه وجه ده که نه د کاکي جان مور خو بیا په دې نه ده. نو ملګرو زموږ ټاپک نن په همدې باندې چې لو چې د فضول خرچو په دغه باندې نن سبا چې کوم دی واده به د چای او څومره ډېرې زیاتې خرچې به پکې کوو خو په ټلیفون باندې به راځئ د لږ ساعت دپاره تقریبا د 1 منټ دپاره چې د هر چا پکې د زړه بړا سوځي او دومره به کوئ ملګرو چې په ټلیفون باندې غیر اخلاقي خبرې بالکل منې دي. السلام علیکم. السلام علیکم. دوی خفه شو خبرې ونه کړې شوې. یا صابره بچه پته نه لګي چې څه چل پکې ده خو چې کمې بټنې لږ وتې وړم او ټوټه او ټوټه. ویشن مسجد هغه ځای نه راته اشارې کوي چې کو دو وخه باخي پرېږده. یا بچه خفه به یې درنه که نه چې اوس رنګونه راځي او راځي او ځي چې توم او چل نه کېږي. پروګرام کې ګډون کولی شئ په 6553 باندې نو تاسو په ټلیفون باندې بالکل انیر راتلی شئ. ستاسو ټلیفون نن زه بالکل انیر علم زه هوډ کول نه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټیک ټاک څوک او د کوم ځای نه؟ عبدالله علیکم د ماجوکی نه جی. عبدالله پروګرام کې ورته هرکلي ډېره مننه جی. پروګرام کې ما یو ټاپک د خاني کاکا چې کوم وویلو هغه د نن سبا فضول خرچې نه دي که نه جی دې حواله کې به څه ویل غواړئ؟ یاره جی فضول خرچې مو ډېرې زیاتې دي. مونږ چې یو جوړه کومه 15,000 15,000 کې لاړ شو بیا هماغه یو جوړه تازه دی. ښځې به 15,000 روپۍ جوړه ویلې یو واده لاړ شي بل پکې نه دي. یوې دا خلکو لیدلی ده. ښه نو عبدالله پروګرام حوالې سره پروګرام څنګه دی؟ پروګرام کې ډېر ښکلی دی. ستاسو پروګرام په همدې لوړ او پس کارېدم چې تاسو ته مې رنګ وکړو. ډېره مننه عبدالله په پروګرام کې د ګډون کولو. جی ډېره مننه. یا مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خان عبدل کوچلوال صاحب او خان کاکا تاسو ستړي شوې ما. یا بچا ور خو مې دا نومې زده که که نه کوچکواله
خان افضل کوچکوال صاحب کوچه په پروګرام کې هرکلی څوک د کم ځای نه مکمل شاه محمد ګلبار ته خبرې کوم ای بچا که ته ماګیر کې که نه نو نن در باندې دا یاد ګل خوازم سړومه په ډانګو دې وامه نن خو دې ډېر غټ سوچ وکړو خان بابا چې دا څه ښایسته ټاپک دې راوړې ګوره زه دا وایم که موږ ټولو له پکار نه وي چې په موږ سوچ وکړو چې دا ولې په خرچي کوو موږ له پکار چې د خپل څادر سره پرې وغځوو هغه کار کوو هغه څیز کوو چې هغه موږ ته سبا له پیدا به رسوي دونه جامو دونه پیزار حاجت نشته د مرګ مړی چا په غاړه کړي چې ټول عمر مونږ ګړندي وو بیا هغه پیزار پاتې شي او ورسره میندې جاري چې وایي دا پاڼې پاتې شو دی سینډل پاتې شو دی بنګړي پاتې شو دی دا پاتې شو دومره پکار دي چې هغه وخت کې صفا کړو او هغه وخت کې ژوند پاتې شي ډېره مننه په دې ښو خبرو باندې زه غواړم چې همدغه شان دې ښکلې خبرې خلک پروګرام ته راوړي او زموږ ملګري دې خبر شي کمې زموږ خویندې کمې میندې کمې وروڼه او پروګرام اوري همدغه شان ښایسته ټاپکونه دې راوړي او موږ سره یې شیر کړي بالکل او زه میا شکیل احمد دوا سلام کوم هغه دې راشي په کار باندې او باقي تعالی شاه صاحب که اواز اوري زمونږ هغه ته هم سلام کوم او ټولو خویندو ته سلامونه دواګانې په مخه مو ګلونه ډېره مهرباني یو ځلې بیا هرکلی ملګرو پروګرام کې به مونږ ټلیفونونه هم شامل وو او دغه شان دې به تاسو ته پکې د ګانې هم ځای په ځای باندې ټرای کوو چونکې ما ډېر وخت پس پینل چې کوم دی هغه ټرای کوم زما په ډېر لاس نه رسي زابر خان مې چې کوم دی هغه ځان څه ودرولې دی بیخي نیغ په نیغه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم دوی موږ سره ګډون ونه کړی شو پته نه لګي چې لاین په څه وجه باندې ډراپ شو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک او د کم ځای نه جی خان افضل کوچکوال ملک صاحب خبرې کوم لنډي کوتل او ډېره موده پس مې ریډیو آن کړو تاسو پروګرام اورم یو بچی ما ته هم پکې سلام وایه که نه یوازې خان افضل کوچکوال دی چې تا د اواز نه راوځي یخنۍ دې نیولی وې که نه یا بچی زه خو په مالوچو کې لکه د طوطیانو د بچو کېنولی یم او بس تاسو ته پروګرام کوم ډېره مننه شکریه او خان بابا ته هم سلام کوم او بس ټولو مینهوالو ته سلام کوم او فضل خرچي بس یو زنانه نه کوي نو دا به څنګه کېږي مونږ هم کوو ښه بس پیسې ورته په جیب کې وي له په لاس کې کېږي نو بس فضل خرچي خو زموږ د وجې کېږي زموږ د وجې نه کېږي نو د دې مخنیوی به څنګه کېږي نو بس دې مخنیوی داسې دی که نه چې بس تنخوا دې ترې پټوو تنخواګانې د هر چا تنخواګانې نه وي لکه د خلکو دیړې نه کوي یا څه په نورو طریقو باندې د ژوند وختونه تېروي څوک دیړې نه کوي څوک نوکري کوي څوک څوکیداري کوي ګوره تو زنانه خپل عمر نه وښیي بس سړی خپله مدن مه وښیي او بس دا کوم دی ژوند دی چې شروع کړی که نه دې ګانا راته ولګوه دا شکانه لالوینه او امیر ته سلام او ټولو ته سلام وعلیکم سلام ډېره مننه پروګرام کې د ګډون کولو یادګر ته سپیشل سلام وعلیکم سلام په مخه دې ګلونه السلام علیکم السلام علیکم ملګرو زه یو ګانې طرف ته او واپس راځم د هغې نه پس چې موږ کومه پرومو جوړه کړې ده نو هغه به ګورو چې زموږ دا پرومو څنګه ده او چلیږي نه چلیږي نو زه یو ښکلې غونده کې ګانا پلی کوم السلام علیکم یو ځلې بیا هرکلی ملګرو خان افضل کوچکوال وایي تاسو ټولو مینهوال ته د مینې خلوص نه ډک بک سلامونه نیکې هیلې ستړي مشي احترامات یو بچی موږ له هم پکې لږ نمبر راکوه که نه چې زم ته یو څو تپوسه کومه ځکه نه بچی که چېرته ښکلې غونده کې ګانا دې په سر ودرولي هغه به راته ونه وي ولې نه خانې کاکا ما ګانا جوړه کړې د خپلو خوږو اورېدونکو دپاره
ډېره زمانه مخکې یو ګانا چلیدله تا چې مې راوړو سپیلونی چو ته بنګړي جانانه او مهرباني جانانه. یا بچیان دقه مې درته یادولې دقې پسې راته څه ووایه زما د خولې نه دې خبره ویوړه. ښه نو خانې کاکا غوږ شه. تا چې مې راوړو په تپوس کې سور بانګي جانانا مهرباني جانانا مهرباني جانانا. تا چې مې راوړو په تپوس کې سور بانګي جانانا مهرباني جانانا مهرباني جانانا. وخې مې خوښې دي د ګډیا د چیلي جانانا مهرباني جانانا مهرباني جانانا. سحر چې کله راځي مونږ که پخپله راځي هغه یو ځلې نه خو چې څو ځله راځي هغه یو ځلې خو نه چې څو ځله راځي. منډې وخې ورله بیا خپلوین مسي جانانا مهرباني جانانا مهرباني جانانا. وخې مې خوښې دي د ګډیا د چیلي جانانا مهرباني جانانا مهرباني جانانا. مشین ته تللی وما ډېر جړېدلی وما بوجه سیکل باندې واتې پرېوتلی وما چې وړی وکړله بوجۍ والي ومني جانانا مهرباني جانانا مهرباني جانانا. تا چې مې راوړو په تپوس کې سور بانګي جانانا مهرباني جانانا مهرباني جانانا. قصاب لاړه مزو ورته ولاړو مزو ما ویلې غوښه راکه درنۍ غواړه مزو. غوښې مې راوړې هغه ټولو اډوکي جانانا مهرباني جانانا مهرباني جانانا. زما د څنګه مزه یا ربي ننګه مزه د خنب زل د غمه خیر دې د جنګه مزه. زنې زلی یم آخر د کوچکي جانانا مهرباني جانانا مهرباني جانانا. تا چې مې راوړو په تپوس کې سور بانګي جانانا مهرباني جانانا مهرباني جانانا. السلام علیکم یو ځلې بیا هرکلی ملګرو څنګه یې ټیک ټاک. پروګرام کې تاسو ګډون کولی شئ په ټلیفون نمبر باندې 09165500993 6515 باندې ملګرو تاسو وړکې باندې رور خان عبدل کوچکوال تاسو د ټلیفون په لاره باندې بالکل سترګې په لاره ملګرو څوک هم چې ټلیفون کوي ملګرو نو نن به د هغو ټلیفون مونږ انیر اخلم زه په خپل پروګرام کې او پروګرام کې به صرف وینا ایج د فضل خرچۍ په باره کې نو ګورم د ټلیفون د لیک اول. السلام علیکم السلام علیکم هلو دا ټلیفون مونږ سره ډراپ شو. خیر ملګرو داسې پکې کله کله کېږي د چا ټلیفون به ډراپ کېږي د چا به انیر کېږي او دا زما قصور نه دی دا د لاین قصور دی کله کله کټ کېږي. پروګرام کې به مونږ شاملو خبرونه او د خبرونو سره سره ستاسو د ټلیفون کال ای بچې د اورېدونکو ته ووایه که کم کسان په دې دغه باندې خبره کوي تا ټاپې نه وي که څه وي خانې کاکا ټاپک درته یادوم او بچې همدقه دی همدقه ټاپک دی ویم خبرې پرې وکړئ ملګرو ته خپلو کلي ولس چمګاونډ ولس ته کله کله داسې پکې کېږي. توصیف لاړ له ماته دغه ځای نه اشارې کوي چې پروګرام ډېر زیات زبردست دی نو توصیف به ډېره مهرباني.
السلام علیکم. کله کله دغه شان کېږي لاین ډراپ شي خو ملګرو دا زما قصور نه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک شکر الحمدلله. څوک د کوم ځای نه؟ زه جی عمر زید د تارو جبې نه. ویله به خبر شي چې تارو جبې له ورشي. نه هغه چې د تارو جبې له ورشي خبره بل شان ده، خو بس خلکو ته تارو جبه جوړه کړې ده. یو بچی د پخوانو نه هم دغه شان دی ورو. لکه د خاني بابا ته اوده شه د خدای باندې ستا غوندې مشرانو خو دواړه ښه خوب کړی تر دې ټایمه تا له خوب نه درځي. یاره بچی دین مسي زه په موټر سایکل راوړی مې ډوګ ډوګې باندې دومره یخني مې شوې خو بس د صابر بچي په مالوچو کې کېنولی منو. نو دا خان افضل خو لیونی دی، نو تم لیونی. بچی پروګرام حواله کې مې یو ټاپک ویلی و د هغې باره کې راته څه ووایه. نو دا په ذوالخرجي خو لا اول تا اجازت ورکړی دی چې 15,000 روپۍ ته نه ولګولې او ته بیا هم لا ژوندی ګرځې. یا بچی او ما ونه وه خو تلاوت شوه هغه کړی و ما ته قیصه کړې وه ښه تا پرې قیزه کړې وه او که نه بیا تې راته ووایه. نه بس دا نه دي په کار د فضل خرڅۍ نه ځان ساتل په کار دي او خلکو به دې په انکار باندې چې مونږ انکار وکړو چې هی بس فضل خرڅي به نه وي او مونږ او زنانو له په خپله هر څه راوړو چې ته وایي هغه دې مونږ په خپله راوړو چې مونږ نه لیکو نو انشاءالله چې فضل خرڅي ختمه ده. نو هغوی اکثر و چې وایي د هغوی له کور داسې ښایسته جامې اچولې وي چې اوس به زما ته دا جوړه خو خوند نه راکوي. بس که ورته وایې که خوند درکوي او که نه دغه دې ما دله راوړي دي ښه د زړه په سود باندې که اچې واچوه که نه اچې په ارام کښېنه دغه هر څوک ستا په شان شو او دغه شانې خبرې وکړې نو هغه به ډېر زبردست وي خو ځان ساته څوک ترې ونه ټپوي. نه مې شي ته کولی ستاسو دوا په کار ده زه چې څه ویم هغه به کېږي. ډېره مهرباني د دې خوږو خبرو موږ سره شیر کولو. نو ملګرو دا خو د تارو جبې نه السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلې ستړي مه شې. ای بچه و در پاسېدم ما ویل ګینې غاړه راله راکې راجوخ شه چې په یې تندي زه تا ښکلې کړم. بچه څوک او د کوم ځای نه خبرې کې شاهجان باچا 400 دی. وای بچه اختر دې مبارک شه. مبارک شه روزې دې مبارک شه روزې. بچه د پروګرام اوله کې به راته څه ویل غواړئ؟ اول خو دې ته هغه ته ووایه دې انکل ته چې تا د چای پخه کړي او راوړي ګرمه ګرمه اوس کې ځکه چې په مالوچو کې پروت یې او ګوخر لا نه ډېر زیات تکړه وغیره باندې اول چې اوس کله یا بچه په منګ هم سکلې خو زمونږ اړوکې داسې دي چې ګرمېږي خو نه که نه ولې به نه ګرمېږي په مالوچو کې پروت یې نو بس پروګرام کې مې یو ټاپک شامل کړی و شاهجان باچا ده دا تاور خان او خان محمد ته سلامونه. وعلیکم سلام. ټاپک به والي سره اول خبرو کوي به سلامونه ستاسو لاړ شي. نه مخکې دا کوم بیا خبرې کوم ښه صحیح شو شاهجان باچا. بیا وروسته موږ نه پاتې کېږي او د سات کاکا په صدارت کې ګلدستې ګروپ ته سلامونه کوم. وعلیکم سلام. او په ذوالخرجي چې هغه به تا د خپله لاسه را تا په خپله لاسه په ذوالخرجي کې نو بس کېږي که نه هېڅ هم نشته. وایي چې ورانه ده نو بس د خانه ده خپله ده او د خپله ځانه نو ماته اصلي خبره نه ده. ښه نو د دې مخنیوی به موږ څنګه کوو شاهجان باچا؟ د دې مخنیوی به دا کوو چې موږ په خپل کور کې کنټرول راولو بیا به نه کېږي که خیري بار بل بار سړی په خپل کور راولي کنټرول بس په ذوالخرجي ختم. نو شاهجان باچا لکه په واده له اکثر زنانه تلي هغه کسانو کپړې چولي د 2,500 3,000 5,000 ویې چولې ده نو چې کوم دا زمونږ چې کوم لاړ شي نو که هغه د 12,000 چولي نو خفه کېږي به نه؟ نو ډېر ورته خفه کېږي خو خبره دا ده چې لکه د خپل وخت مناسب یو سړی کار کوي نو هغه به چرې نه خرابېږي چې کوم سړی د وخت نه بار کار کوي بس هغه عمر به رغي. بالکل چې عالم چې کوي دا رواجونه کوي دا رواج ښه شی نه دی. بالکل تاسو په خپل کور په خپله کنټرول پکار دی او دا کوم چې د جامې چړي دي اول خو زه به خپل ځان نه ته وایم چې چېرې ما داسې نه دي کړي چې ما کور واله جامې هغې راوړي دي ځان لپاره ما به راوړي او چې ما څه راوړي دا بیا خوښي ډېر ښه او دا به نه چې دې خوښي. ډېره مننه شاهجان باچا په پروګرام کې داسې ښایسته خبرو کولو. او ډېره مننه خدای عزت وکړه او خدای په دې توره شپه کې چې موږ ته پروګرامونه کوي موږ ډېر خوشحاله یو. ډېره مننه ولې نه ستاسو لپاره موږ پروګرامونه کوو د لوی الله په امان. نه خدای عزت وکړه خدای خوشحاله او آباد لري. امین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای نه؟ زه
کو څه به فلک نیاز خبر کوم چې د تعریف به باب جدید نه جی فلک نیاز جی فلک نیاز پروګرام کې هرکلی وي عمرګریه جی پروګرام کې هرکلی وي فلک نیاز بھائی مهرباني خلاص صاحب ډېر شکریہ ای بچا پروګرام کې دا ما چې کوم ټاپک راوړې پاغه خبره وکړي او ته خالد السلام علیکم لویش لویش کینا کېنه دي ناشته څنګه دې ملاسته زه پروګرام باره کې څنګه لکه دا ټاپک چې ما راوړې په دې باندې او څو خبرې راته ګلونه وکړه اصل کې خبره ده چې دا زما په خیال باندې د څلور دومره فضل خرچه نه وي او څو ورځې به دې جوړه اخته بل اخته وایي او دا خلک چې دي دا خو ډېر دا خويندې دي یوري او دې به مې د جراشي خپل ځان به وکړي بالکل دې زما خیال چې افسر